آیا انسانان دین ته اړتیا لري؟ د یو ځوان حیرانونکې پوښتنه او د ډاکټر ذاکر نایک په زړه پورې ځواب. افغان دعوت رسنیز ګروپ هڅه کوي ترڅو د اسلامي امت د پیاوړي دعوتګر ډاکټر ذاکر نایک ویډیوګانې په پښتو ژبه وژباړي. د دې لړۍ لومړنۍ خپرونه دا دی چمتو شوې دا چې همدا ډول نورې خپرونې جوړې کړو که نه، او که جوړې کړو کومې مثبتې مشورې تاسې راکوئ. مهرباني وکړئ د همدې ویډیو لاندې کمنټ کې راته ولیکئ ترڅو موږ پرې کار وکړو. هیره دې نه وي د چینل په سبسکرایب او شیر کولو زموږ ملاتړ کولی شئ. د ډاکټر ذاکر نایک تازه ویډیو مې کتله. په دې کې یو هندو ځوان ترې پوښتنه کوي چې ولې دین ته اړتیا لرو، یعنی هدف یې دا و چې ولې باید د دین تابع واوسو. ډاکټر ذاکر نایک ورته داسې ځواب ورکړ چې سړي ته په خپل ځان او خپلې پوښتنې پورې خندا ورغله. ځواب داسې و: دین یو عربي کلمه ده چې معنا یې د ژوند لار یا طریقه ده. نو اوس ته له ما پوښتنه کوې چې موږ ولې د ژوند تیرولو لار یا طریقې ته اړتیا لرو. ګوره وروره، که چیرې ته یو ماشین واخلې نو ولې د ماشین چلولو لارښود کتاب ته اړتیا لري؟ ولې د ماشین چلولو رهنما ته ضرورت لري؟ ولې وروره ولې؟ سړی ځواب ورکوي د دې لپاره د لارښود کتاب ته اړتیا لرم چې د ماشین په چلولو پوه شم. ذاکر نایک وایي دقیقاً ځکه ته نه پوهېږې چې ماشین څنګه چلول کیږي. نو اوس که ته اجازه راکړې چې زه انسان ته ماشین ووایم، په حقیقت کې انسان هم د ځمکې پر مخ د نړۍ تر ټولو سخترینه ماشین دی. نو آیا فکر نه کوئ چې د داسې سخت ماشین د چلولو لپاره د لارښود کتاب ته اړتیا شته؟ نو د انساني ماشین د چلولو لپاره تر ټولو اپډیټ او غوره لارښود کتاب همدا قرآن کریم دی. نو څنګه چې د هر ماشین جوړونکی د ماشین لپاره د لارښود کتاب جوړوي، همداسې زموږ مخلوقاتو جوړونکی رب جل جلاله دی، دا یې لارښود کتاب دی.